سلامونه او احترامات ملګرو، جاوید رحمان یم. امید کوم چې ټول بخیر خوشاله به. نن زمونږ د ویډیو ټاپک بیا دی په واتساپ باندې چې موږ به واتساپ چې موږ تاسو په واتساپ باندې میسج وکړي او هغه ډیلیټ کړي هغه میسج. نو هغه ډیلیټ شوي میسجونه خو تاسو ډیلیټ شي، خو نه هغه ډیلیټ شوي نه وي، هغه زموږ سره په دې موبایل کې دنده پراته وي. نو هغه ډیلیټ شوي میسجونه موږ څنګه ګورو؟ لکه په خپل موبایل کې موږ چې موږ تاسو په واتساپ میسج وکړي او هغه ډیلیټ کړي پوه شوې، موږ لا کتلی نه خو چې موږ وګورو هغه میسج ډیلیټ کړی تاسو به سکرین باندې راښکاري داسې هغه ډیلیټ کړی که نه. خو دا میسج چې دا په دنده پر موبایل کې یو سیټینګ دی، په هغې کې دنده پروت دي، خو موږ ته دې پته نه وي دا په کوم ځای کې. دا ټوله طریقه درته ښیم. خو که ویډیو م خوښه شوه د ملګرو سره به ضرور شیر کوئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیلیټ سره فالو کوئ چې هم داسې ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي. راځئ ګورو چې موږ تاسو په واتساپ باندې میسج وکړي هغه په کوم ځای کې پروت دی. دې لپاره هېڅ اپلیکیشن وغیره ضرورت نشته، په دې موبایل کې دنده خپل سیټینګ دی. ښه راځئ دې ګوره. ښه دا زما موبایل سکرین دی که نه، دلته کې به تاسو ټول نه مخکې ورشئ خپل موبایل سیټینګ ته. په سیټینګ کې کې آپشن دی نوټیفیکیشن، دا په هر موبایل کې ای دی دا مخامخ چې په دې مې کلیک کړو دلته کې بل یو آپشن دی نوټیفیکیشن هوسټري، دا مخامخ تاسو ته ښکاري دا یو، په دې به داسې کلیک کوئ. چې به یې داسې کلیک کړو دلته کې چې دی نو دا ستاسو سره دا بر لیکل دی یوز نوټیفیکیشن هوسټري، دا به تاسو سره داسې بني ویدل دا به تاسو دې نه آن کوئ. داسې دا تاسو آن کړو که نه. اوس ګوره ښه اوس ماته ګوره دا ما آن کړو دغه ځای نه صحیح شوه. اوس زما سره دا دوه واتساپ دي په دې موبایل کې، یو بزنس واتساپ دی، یو دا واتساپ ساده واتساپ دی که نه. زه د بزنس واتساپ نه خپل بل واتساپ ته میسج کوم او بیا ډیلیټ کوم. ګوره ښه ګوره ورته سلام څنګه یې ویدل ده تاسو دا ما دې ته میسج وکړو ای دې ما ته بره میسج راغی دی ای دې سلام څنګه یې که نه صحیح شو. ای دې دا به زه اوس واپس دې نه ډیلیټ کړم صحیح شو. ګوره اوس هلته ما کتلی دی ویدل ده شنو اشنه ټاکي به دې را شین دي مثال به طور اگه دا بره شین شیره داندې لکه هلته ما کتلی دی، دا به دې نه واپس ډیلیټ کړم. ګوره دا مې دې نه ډیلیټ کړو. اوس په هلته کې ورشم. ګوره اوس بل واتساپ ته به زه ورشم. ښه ګوره اوس ای دی میسج ما دی دی برابر جاوید رحمان دی زما واتساپ ته بل یو ای دی خو دی ما میسج را لګلو ما ډیلیټ کړو. اوس هم دا څه ډیلیټ کړو زه به وایي کوم زه ورشم په هغه سیټینګ ته سیټینګ ته رالم. دلته کې به زه راشم نوټیفیکیشن هوسټري ته او نوټیفیکیشن ته به راشم، بیا به هغې نه پس راشم نوټیفیکیشن هوسټري. دلته کې دی وګورئ سلام څنګه یې ویدل دو ای دی لیکل دی که نه مخامخ تاسو ته ښکاري هغه میسج دا پروت دی زموږ سره. نه اپلیکیشن مې ډاونلوډ کړلی په دې موبایل په دې سیټینګ کې دا آپشن موجود دی ویدل دو. دا په کوم ځای کې دی دا وګورئ دغه ته به راشي موبایل سیټینګ ته، دا موبایل سیټینګ دی د به ته راشي لیکل دی نوټیفیکیشن تاسو ته ښکاري. دلته کې بیا لیکل دی نوټیفیکیشن هوسټري، په دې به کلیک کوئ. دلته کې وګورئ سلام څنګه یې ویدل دو. نو دا ښه طریقه وه د میسج د کتلو. که ویډیو هم خوښه شوي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیلیټ سره فالو کړئ چې هم داسې ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي. انشاءالله را روانه ویډیو کې میلاویږي. د هغې پر ځان ډېر خیال ساتئ. خدای په امان.